زما جی فضل وهاب درد هم دی او د اشنغر سیمې چارسدي سره په تعلق دی. ډېره لویه خبره ده په داسې حالاتو کې چې وطن حالات هم خراب دي، خو دوی د سندرې کوشش کړې، د خلکو د زړونو د خوشحالۍ کوشش یې کړی دی. او که زه ډېر تعریف هم د هیله ټي وي وکړم نو کم به وي، ډېر په درانه ورته ګوتې شو، ډېر په درانه سره. سر جی د هیله ټي وي چې کوم پروګرام دی دې پروګرام کې تاسو اوس کم سندره وایي؟ هیله ټلویزیون دپاره خو ما 3 کلامونه راوړي دي، نو په هغې کې 2 د ممتاز اورګزي صاحب دي او یو د ښاغلي عبدالسبحان خان کلام دی. اکثر داسې کلامونه زه راوړم او کوشش کوم چې اورېدونکي اوري چې هغې دپاره هغې کې خامخا څه پیغام وي. پښتو میوزیک کې خو زما تقریبا ډېره زندګي تېره شوه، تقریبا 15 کاله مې وشو او کلامونه مې ډېر زیات ویلي دي چې خوشحال بابا نه راوالي د سونو شاعرانو کلامونه مې الحمدلله ویلي دي. سندرې خو چې ټولې موږ ویلي دي او جوړې کړې مې نو ټولې خوښې دي، خو څه مشهورې سندرې داسې دي ما نورو سندرغاړو له هم طرزونه زه جوړوم، کمپوزیشن په خپله هم کوم او ډېرې مشهورې سندرې داسې زما شته چې پتا مین شوم په ځان باندې مې اور پورې کړ، یا دا که لیونی مې نه کړې زه به لیونی نه یم، ځکه نه ګورو به جانان، داسې ډېرې شته دي. دې کې خو ډېر مستقل مزاج نه یم، خو د ماشوموالي نه مې د موسیقۍ سره لګو. نو دغه د 19مې صدۍ په دا نیمه کې چې کله خوښ خو مې ټول دي، د یو نه انکار نشم کولی، په خپل خپل دی یو حیثیت لري، خو خیال صاحب چې مې کله نه اورېدلی دی نو د هغې د وجې نه زما په خیال موږ د موسیقۍ سره شوق نور هم زیات شوی. میسج خو زما پښتنو وروڼو ته دا دی چې موږ په دې وخت سختو حالاتو نه تېرېږو، او که د حالاتو او د وخت مقابله کول وي نو دا په ټوپک نه کېږي، پکاره چې ټوپک موږ قلم راواخلو کار دی وخت. تاریخ دې بالکل